باید په دې وپوهیږو چې پرده پرته له جنسي اړیکې په استمنا یعنی ځان ارضا کولو او ګام اچولو هم له منځه ځي او په دې باید سر خلاص کړو. اصله موضوع دا ده چې په لومړۍ شپه د جنسي اړیکې نیول ښه نه دي ځکه دواړه لوري ستړي او ستومانه وي، نو پر هغه مهال د جنسي اړیکو نیول د دواړو لورو په تیره د میرمنې لپاره ستړي کوونکي تمامیږي. ستړیاوې مو په پام کې ونیسئ ترڅو دواړه له اروایي اړخه پوره چمتو شئ. د ناوې خوا ته ورشئ او کیسه او مینه ناکې خبرې پیل کړئ. ان ښایي په لومړۍ شپه یې پرته له جنسي اړیکې ارګازم ته ورسوي. وحشت، تاوتریخوالی، څو ځله اړیکه تهدید او اخطارونه دا ټول د جنسي اړیکو پر کیفیت منفي اغیزه لري چې باید له پامه ونه غورځول شي. خونه او ځای باید هوسا وي ځکه د میرمنو لپاره خونه، د خونې رڼا، بستره ان د بسترې رنګ هم ځانګړی ارزښت لري او په جنسي اړیکو اغیز خندي. او همدارنګه د میرمنې امیدوارۍ ته هم پاملرنه وکړئ. په دې پوه شئ چې د میاشتني عادت څخه څو ورځې وروسته باید ژوره جنسي اړیکه ونیسئ.